د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمه وروستۍ خبرونو ته. لومړی خبر: د ولسمشر غني په مشرۍ د کابینې د نننۍ پریکړې له مخې د راتلونکي شنبې ورځې څخه په ټول هیواد کې له لومړي څخه تر 10 ټولګي پورې په حضوري توګه د ښوونځیو د بیرته پیلېدو امر شوی دی. یادونې وړ ده چې د روان کال له پیل څخه د کرونا وبا څخه د مخنیوي په موخه په ټول هیواد کې ټول ښوونځي تړل شوي وو. دوهم خبر: کورنۍ چارو وزارت وایي چې د یو لړ هدفمنو عملیاتو په ترڅ کې د نظامي یونیفورم او نورې الباسي وزیرمه کشف کړې ده. ویل کېږي په دغه زیرمه کې 15,000 جوړې نظامي یونیفورم، 45,000 جوړې عسکري بوټان او نور اغوستونکي توکي شامل دي. دغه زیرمه د کابل ښار د 9 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې کشف شوې ده. دریم خبر: ډاکټر عبدالله ملا برادر ته که افغانستان ته سوله راولو موږ به د تاریخ اتلان یو. افغانستان په ټول سیمه کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی. د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال ویلي چې افغان حکومت سولې ته ژمن دی او ترڅنګ یې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه هم کوي. د ده په خبره افغان حکومت نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه کې د سولې او دایمي ثبات راتلونکي ملاتړی دی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له افغان خاورې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته خطر جوړ کړي. څلورم خبر: د ملي پولیسو افسر نذیر غورځنګ د غزني ولایت په بازار کې ترور شوی دی. امنیتي سرچینې وایي چې غورځنګ له اوس څخه وخت راهیسې د کورنیو چارو وزارت له لوري د یاد ولایت د 2 امنیتي حوزې د امیر په توګه ګمارل شوی و، خو د امنیې قومندان له لوري ورته د کار اجازه نه ورکول کېده. پنځم خبر: د کابل او کندوز ترمنځ د لومړي ځل لپاره ملکي الوتنې پیل شوې. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خبري ټولګې به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.